چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو، صحابه کرام رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کیف نصلی علیک، الله مونږ ته قرآن کې حکم وکړو چې مونږ پتا درود شریف وایو، نو کیف نصلی علیک، پتا به دا درود څنګه وایو، کم درود بوایو، څنګه به وایو، کیف نصلی علیک. صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو، اوس چې امام الانبیاء ورته څنګه جواب ورک. صحابه وی مونږ ته تپوسو کو، بیا خو ورته کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مونږ ته کم درود خی او څنګه به وایي. وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلی مبارک تم کتل چې د نبی علیہ السلام د خلی نروتل، وی دسی بوائے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابی وائی خپل می د امام الانبیاء دخلین درود ابراهیمی وورید. دیو جن علماء وائی درود کی پکار د چې درې خبرې وي دا ډېره غوره وي، چې سړی درود شریف وائی چې دی کې درې خبرې ضروری وي. یو د الله نوم، یو د امام الانبیاء نوم، او یو صیغه د امر. نو نبی علیہ السلام سوی اللہم صل علی محمد، اللہم نم دا اللہ، صلی صیغہ دا امر، او علی محمد نم دا امام الانبیاء. نو اللہم صل علی محمد دم درود شو، اللہم صل علی محمد نم دا اللہ مراغے، صیغه د امر هم رالاله او نوم د امام الانبیاء هم راغی. مونږ تاسو ته وایو درود وایه پچا په محمد صلی الله علیه وسلم. د دې محمد نوم وزن به تاسو ته معلوم شي خو وخت به راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وانا اول من یقرع باب الجنه، د ټولو نړومبې به د جنت دروازه زټکو. د ټولو نړومبې په جنت کې به د ټولو نړومبې د کم نوم آواز لګي، کم نوم به ورځي. امام الانبیاء فرمایي چې زه دروازه وټکوما، ما ته نه به دندې نه آواز راشي من انتا، څوکې څوکې. زه به د جنت دروازه ټکوما، دند نبراشی من انتا سوکی. نبی علیہ السلام فرمائی زب ورطوام چیز محمد، وسوائے اللہم صلی علی محمد. دق محمد نم بڑم بے جنت تورش. چی کل خزانچی ووری د جنت خزانچی ویدا نکہبان بوائی د جنت بوائی چې ما تم دا ویلې شوي وو چې د ټولو نړومبې به د جنت دروازه دته کولا وخي، راځه جنت ته. دا د محمد نوم بړومبې په جنت کې چلیږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې میدان محشر شي انا سید ولد آدم یوم القیامه. چې کله میدان محشر شي او ټول خلق جمع شي، بنی آدم ټول جمع شي د آدم علیہ السلام الواد، نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اللہ بما تا پا میدان محشر کے د سرداری یو تاج پا سر کی پا میدان محشر. نبی علیہ السلام د وسن سردارو خو سرداری بای اللہ ظاہری پا میدان محشر کی. زکا دنیا کے نہ ظاہر دلا، نور امتون نو
او قیامت کې به ټول امتونه راجمع شوي وي. دا میاشت د ربیع الاول میاشت او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. ستاسو د پروګرام عنوان دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم. بی بی آمنہ د امام الانبیاء مور وای پیدایش نمخ کې چې کله زما په ګېډه د امام الانبیاء حمل راغی، چې کله مې په ګېډه و امام الانبیاء، ما ته څه پته وه چې نبی اخر الزمان مې په ګېډه دی. وی زه د زمزم اوبو له لاړمه، د زمزم کوی خواله چې ورلمه داسې ودرېدمه نو د زمزم کوی په خپله اوبه بره سر ته راغللې. دا هغې وخت کې چې کله امام الانبیاء لا زما په ګېډه دی، حمل دوران دی، زه د زمزم کوی ته ودرېدم، هغه اوبه بره راوختې. زنانه اوبه ما ته وی ته لازمه که ته ځې نو دا اوبه واپس ځي نو ته لازمه چې د څو پورې تی نو د زمزم دا اوبه بره ولاړې. دا اوبه به بره راتلې چې کله به زه د زمزم خواله لاړم، چې کله مې نبی آخر الزمان په ګېډه پیدا شویم لا نه دی. د پیدایش وخت نږدې کېږي، علایم ښکاره کېږي، اور د آتش پرستو مړ کېږي، خوبونه خلقین آبادونه خخت را گزاریږي، ځکه نبی آخر الزمان دنیا ته راځي، د کفر تیری ورکیږي. او چې کله ورله عبدالمطلب نوم د محمد کېښودو صلی الله علیه وسلم، وی دا نوم دی ورله ولې محمد نوم کېښودو؟ وی دا ځکه یو خو ما خوب لیدلی و د ده د پیدایش نه مخکې، زما د خوب تعبیرم دی او دی چې پیدا شو نو د هر طرف نه د ده صفتونه راتلل. نو محمد معنا چې مشرق او مغرب او آفاق او اطراف ټول کې به د ده صفتونه کېږي، هر ځای. یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی دا کفارو لږ ستا بدي بیانوله، ستا بدې بیانول. نبی علیه السلام وی زما نوم یې ډومبی اخیستی و؟ وی وی ډومبی وی چې محمد، او بیا یې شروع وکړله. نبی علیه السلام ورته وی به چې په دې ژبه یې ووي محمد نو دای زما تعریف اول وکړو. نو دا کومه ژبه شوه چې اول مې تعریف کوي او بیا مې بدي بیانوي؟ دې ته نه ګوري چې زما نوم څوک علي نو محمد چې د هغه تعریف او صفتونه شوي دي. نو اول مې په دې ژبه صفت کې بیا مې حج وکړي. ایبا دا ژبه به ورته وایي چې دا ته د چا بدي بیانوي، اولې صفت کې او بیا یې بدي بیانوي. امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بی بی حلیمه وای چې کله مونږ مکې ته راللو، بنو سعد زنانه راللې، بچی وړل ماشومان د پیو د پرورش دپاره. بی بی حلیمه وای چې کله مونږ زنانه رالو، د بنو سعد قبیلې زنانه وي، مونږ چې الحمدلله کله عمرې له لاړلو نو طایف ته لاړلو، او طایف کې بیا هغه ځای ته لاړم بنو سعد چې کوم ځای آباد، هغې ته یې سیخان خښ کړي وو، هغه د بنو سعد قبیله مو لیدله، کور ځای مو لیده، د بی بی حلیمې د کور ځای ښه ولیده. او چې کله امام الانبیاء ملایکو سمله و اپریشن یې وله کو نو هغې وادۍ ته لاړل. معین ځای ښه نه معلومېدو، خو هغه وادي چې وه هغه وادي وه په کوم ځای کې چې د امام الانبیاء شق صدر شوی او اپریشن ورله ملایکو کړی. بی بی حلیمه وایي نورو زنانو به ماشومانو چتول، ښه مالدار ځکه دا خو مونږ د پیسو دپاره وړل چې پلار او مور به یې پیسې راکړي. وی هغې زنانو زر زر ماشومان واغستو، اخر کې ما ته یتیم پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی حلیمه وایي خبر نو ما چې یتیم نه دی، در یتیم دی، خو زه خبر نه وم چې دا یتیم نه دی، دا در یتیم دی. ما خاوند ته وی دا یتیم به مونږ والو خیر دی. خاوند مې راته وایي شاید چې الله دا زمونږ دپاره د برکت ذریعه وګرځي، زه لاس که ورته. بی بی حلیمه وایي امام الانبیاء لا رکوټې دی د پویو په موده کې دی چې ما لاس کو
او غیږ ته مې کو، ایک دم زما پی رالل، ما کې پی نو، ایک دم پی رالل. چې وخې ته مې وکتلو نو د وچې وخې غولانز مې ډکه شوله پی پکې را، ما پی رالو د وخې مې مرالو. خاوند مې حیران شو، یو بچی دی را سره، یو خاوند دی، یو مې در یتیم اوچت. دنیا پیم د وخې نه وسکل، سم وږي شوي وو، ستړي شوي وو. سحر چې روان شو وی چې داغې طرف راتلو په ټولو کې زما سورلي کمزورې وه، زه ډېره په قلاره به تلې مې نه شولس. چې د دې طرفه سورلي روانه شوه د ټولو نه مخکې روانه، زنانو غږ راکو، وی بیبي حلیمې دا سورلي هغه ده، دا مرکب هغه دی، دا هغه مرکب دی. ما ورته وی زنانو مرکب هغه دی، خو راکب بدل شوی دی. راکب اول راکب زوما، زما خاون وو، زما بچے وو، وس راکب سید العالمین دی. ما ته څه پته وه، ما مرکب بدل شوی دی. مرکب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روانو، نوسې پې د پاسه ناست، اوږی اغستی او داسې روانو. هغه ځای نه چې هغه وکړو، وی اے الکا نعم المرکب یا غلام. وی اے الکا، نبی علیہ السلام نوسی ته وی اے الکا نعم المرکب، ډېر ښکلی مرکب دی نه دی مونته. څوک په خر سورلي کوي، څوک په وخ کوي، څوک په څه کوي، او ستا مرکب امام الانبیاء دی، ته پې د پاسه ناسې. نعم المرکب یا غلام، اے غلامه ډېر ښکلی مرکب دی مونته دی. امام الانبیاء واورېدل، نبی علیہ السلام ورته څه وی، ورته وی نعم الراکب هو، ای به راکب هم د سره سم نه دی که نه، یوازې مرکب نه دی ښکلی، ته خو راکب ته وګوره که نه، راکب ته وګوره زمان وسې دی. دا د سیده شباب اهل الجنه دی. راکب هم ډېر ښکلی دی، بختور خلک وو. بی بی حلیمه وی چې کور ته راورسېدلو خپل ځای ته، طایف سره پاتې کېږي. وی چې راللو نو ایک دم مې په وچو بیزو کې پی راغلي کور ته چې راللو، چې صرف نبی علیہ السلام مې راوړو، رکوټې دی لا. وی ما ته یو ورځ زما لور وی شیما چې ما سره دا رکوټې رور مې پرېږده، دی زه ځان سره بوځمه بیزې سرله. ما وی نه دی نه پرېږدمه. وی چې نه ما پکې عجیبه کمال لیدلی دی. ما څه کمال دی لیدلی دی؟ ما ته وی ما دې غیږ کې اغستی او بیزې مې سره ولې، نو کېناستلم غیږ کې مې دی و. وی دا بیزې بیا نه دي چې ما سره دا الکي، دا بیزې ورانې نه کوي. وی سر وکړو ډېر ټولو بیزو سر وکړو، او بیا ټولې راللې او غیږ کې زه درته ګورم دا ټولې بیزې داسې تماشه کوي. کتلې ورته ټولو بیزو امام الانبیاء ته کتل، ټولو بیزو انبیاء امام الانبیاء ته کتل. ورور یې راغی د نبی علیہ السلام د بی بی حلیمې زوی چې رامنډې کړې کور ته راغی. مور او پلار ته وایي راشئ. ولې؟ وی زما غرور چا سملولی دی، سینې وله وڅیرله، زر راشئ. ام ملائک راغلي و د امام الانبیاء شق صدر یې کو، شق صدر سینې ورله څیرلې وه. دې چې رالل نبی علیہ السلام رنګ زیړ شوی دی، ولاړ دی، رکوټې دی که نه، ملائکو شق صدر کړی دی، زړه مبارک ورله ایستلی، څو پیري او انځلی دی وله. ای ته د دې سره ځان برابرې قادیاني په من ته وایه، پلیت ته وایه. زړه ورله راویستو وینځو او دنده یې کېښودو، او مهر نبوت په کوم ځای پته درته شته؟ د دوو ولو منځ کې و، خو دې طرف ته و ښه. نو دلته یې ورله زړه وینځو، صفه یې باطن صفا شو، او دلته یې پې مهر نبوت ولګو د شاده طرف، نو باطن هم صفا شو، او د بار نه یې پې یو سټیم ولګو چې د بار نم وسوسې نه راځي. داسې یو پاک زړه دنده پروت، او په هغې پاک زړه باندې یو کتاب نازل شه چې هغې ته قرآن وی. علا قلبک، قرآن مې نازل کړی دی ستا په زړه باندې. دا ډېر پاک ړو اپریشن یې وشو. عبدالمطلب وی چې مونږ کله د شام سفر کو نو دی د شپږو کال هغې وخت نه ګوره، شپږو کالو مونږ په قافله کې روانو شام طرف ته. بحیره راهب
نوم بحیره راهب نو خو مشهور په بحیره راهب دی کتابونو کې بالکانو لوستي سکول کتابونو کې د چې قافله ولیدله بحیره راهب ورله د برې نه راکوش تورات ویلې وکنه شپږو کالو عمر کې دی چې راغې قافلې ته وی دا الک نبی اخر الزمان دی دا نه دی د کې د نبوت نښې ښکاره شو وی تا څنګه وپېژندو وی تاسو را روان وی او ما دته کتل هر شجر حجر دته سجده کوله بس دا ونی بوټي به لیدل چې دته سجده کوله هر شجر حجر وی زه تاسو له ډوډۍ کو وی سیده وکړل ډوډۍ ورله وکړله ټولې قافلې له د نبی علیه السلام په وجه مشوره ورکوي چې دې شام ته مه بوځئ د پسې خلق لګېدلی دی څوک پی ووجي هلته خلق تیار شوی دی نښې خلقو لیدلي دي دې مه بوځئ چې ډوډۍ ورله وکړله نو ټول قافلې والا ناستو د بحیره راهب ورته وایي هغه هلک خو څه کو وی اوښان سرې وی زه یې مړه ما تاسو له ډوډۍ د هغه په وجه کړې هغه نشته او تاسو ناست یې ډوډۍ شابه یې غږ کوي ورته ما خو ډوډۍ د هغه په وجه کړې ده وی دې کې دې لاړل نبی علیه السلام اوښان سره ول چې راشه بحیره راهب ډوډۍ کړي وی نبی علیه السلام را روان او ور یسپې د پاسه را روانه بحیره راهب مونږ ته وی ګوری ور نو دا قافله چې ودی خو د ځان نه مخکې سوري نیولي او د مخکې نه ناستو نو چې نبی علیه السلام راغی دی خو د شپږو کالو دی له نو هر قافلې والا ځان له سورې نیولی ناست نبی علیه السلام کېنه چې څنګه کېناستو هغه سورې راغی په نبی علیه السلام ودرېده بحیره راهب پاڅېدو وی هذا سید العالمین هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثه الله تعالی رحمتا للعالمین دا د شپږو کالو په عمر کې بحیره راهب ویلیو ښه وی هذا سید العالمین رسول رب العالمین رحمتا للعالمین د ټول عالم سردار بی د رب العالمین رسول بی د ټول عالم د پاره بر رحمت دا چې د شپږو کالو هغې وخت کې بحیره راهب ویلی وو وی دا داسې انسان را روان دی مه بوځئ شام ته دی به درنه خلک مړ کي د پسې خلک راوتلی دی د ده خلاف منصوبې شروع شوي دي دقه نبی آخر الزمان دی دنیا ته د ربیع الاول په میاشت کې پیدا شو دنیا ته تشریف ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړله دعا یې وکړله ابراهیم خلیل الله دعا کوي او ذبیح الله پې آمین وایي او د کعبې د جوړولو نه پسې کوي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم هغه دعا رب العالمین قبول کړله او امام الانبیاء الله پیدا ډېر کلونه پس دعا قبول شوله ډېر ښکلی انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپله فرمایل انما بعثت معلما زه دنیا ته استاز راغلم زه دنیا ته استاز دنیا داسې استاز نه لیدلی و نه به یې وویني مسجد نبوي منبر داسې امام نه لیدی و نه به یې وویني داسې دنیا ته داسې استاز راغی چې د دنیا روح بدل کو صحابه به یې شاګردان سبق به صحابه کرامو ته وي صحابه به سبق زده کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ورځ کور کې وو نبی علیہ السلام شور نبی علیہ السلام ودرېدو چې داسې وکتل نو بار یوه حبشي زنانه وه هغې داسې رقص شان کو ماشومان ورته راټول شوي نبی علیہ السلام ما ته وی بی بی عائشې راشه تماشه وکړه راشه وی زه رالمه او خپله زنه مې د امام الانبیا په دې ځای کې ایښودی د دې اوږې او د سر تر منځه په دې ځای مې وله داسې زنه ایښې ده داسې تماشه کو هغې زنانه ته ګورو نبی علیہ السلام راته وی اما شبیتې مړه شوې بس دی نه مړه نه شوې مې نه بیا راته وی اما شبیتې مړه نه شوې ما وی نه
بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی زما په تماشا کې غرض نو چې تماشا وکم ما قتل چې دا امام الانبیاء زمان ناز برداشت کیو کنه خپل ناز می کته دا د قران استاد ګوري دا اخلاق زه ګورم چې د زړه د پسړه کې زما مقام څومره دی زه خپل مرتبه ګورم زه خپل حیثیت ګورم زه نن خپل ناز ګورم ما ته امام الانبیاء وی اما شبیتی مړشوي ماینا بیا وی اما شبیتی مړشوي ماینا سید جو ګوره چې نه مړنو ما تماشا نه کوله ویدی کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راخکارش یو شاګرد را روان هغه زنانه چې عمر ولیدو منډې کړې وی عمر راغی الله یو جلالی شان ور کړو یو رعب او دبدبه الله ور کړو لوی شان په امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د ټول نړمبه د امیر المؤمنین لقب عمر فاروق ته ملو شوی دی رضی الله امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی الله یو شان ور کړو نبی علیہ السلام بو فرمایل و ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وی عمر زب سوا ما عمر خو الله دا حق ستا په جبه او پسړه ګرځولې دی دا جبه کې دی الله حق ګرځولې دی عمر په دې سړه کې دی الله حق ګرځولې دی دینه بل غټ سعادت شتا نبی علیہ السلام بوي لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب دا اٹلی قانون دے کما نہ پس پیغمبر وی نو عمر با پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام خواتا ناستے وام قربان عمرہ ستا عدالت کم زے و گورم ستا عدالت کم زے تالاش کم ستا دا عدالت مثل کم زے و گورم ستا غا رعب و دبدبہ چا کی وینما ستا غا جلالی شان کم زے و گورم نبی علیہ السلام سرناستے وید اللہ حبیبا زڑکے میں یو خبر زیراز زڑکے میں یو خبر اوڑی کما خبر دیڑکے اوڑی عمرہ وی زواما چستا دی بی بیانو مونگ نا پردہ کولے مونگ دا دین دا پردی حکم لانشت زنانو نارینہ شریک دی اصر لکی میں غواری چستا دی بی بیانو نا مونگ پردہ کولے دی مونگ دا میں زڑ غواری نبی علیہ السلام وی سید عمرہ خدا اللہ حکم نہ دینا اسمان نا جبریل امین راگے نبی علیہ السلام توائی رب العالمین تا دا عمر رائی خوخش ولو اللہ دا اسمان نا دا پردی حکم را نازل کا جسی صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوے وافقت ربی سلاسن وافقت ربی سلاسن ز اغا سڑے یما چی ما پدریو خبرو کی د خپل رب سره موافقت کړي دي زما درې خبرې زما د رب د خبرو سره برابر شي ما کړي دي او رب د هغې په باره کې حکم را لېږلی داسې هستي چې خبره به یې وکړله د اسمان نه به هغه حکم وحی راله وحی دا د عمر رای ده دا د عمر رای ده قربان مونږ به یو خلافت ووینو مونږ به یو مثل ووینو سترگی بچرتا یخی کو پلار روان دے لار کے زنانا ودرے گا تا امیر المؤمنین زا امیر المؤمنین ودرے گا ودرے خولاڑے سچل لے بیت المال کے میں حق شتے وی حق شتا وی مال راک اخپل حق وی ودرے گا پا دیزے لار بیت المال تا بوجے ڈاکا لو پخپلو گئے روا راوڑا چی زنانا مخی تے او غرزولا زنانا روز خطیدوی صبرو کا یو درخواست میں دے منگم ویو یو درخواست میں دے تروڑا اوڑا ورکو بیا زنانا تو وی ودرے گا یو درخواست میں دے زنانا وی سا درخواست دے ایرے یو تصویرو باسما چی خلقو تا پتا ولگی چی دوڑا تقسیم غمور وی خزما دی عزت سودا کئی زما عزت تار ترکے پا یو تروڑا وڑو باندے ناغا کونڈا زانتا گوری کتا گوری برا گوری دیر سوچ وکی لکی وائی مالا دا تصویر مو باسا ولی
زما خاون مړ دی ما ته قبر کې هغه خپل خاون را یادېږي. نن کاغه ژوندی وې زما د عزت سودا بچا کړې وه. خاون که ګاډۍ چلی، خاون کو د کوسی ملنګ دی، خو ښځې له بادشاه دی. بادشاه څوک یې د عزت سودا نشي کولی. هغه زنانه ځان ته کته ګوري او بره ګوري، اوښ کې په سترګو کې راشي. که تصویر اجازت نه ورکوما نو تروړه وړه نه راکړي. کور کې مې بچي وږي دي، نا زنانه ورته وایي بس ستا خوښه ده نو چې ته تصویر وباسې. ستا کې حیا نشته؟ ته به د خدای مخې له ورځې؟ تا خو تروړه وړه ورکړلو، خو چې د خدای مخې له ورشي او الله درته وایي چې د دې زنانه عزت چې دی په فیسبوک خور کړی و، ماله د دې جواب راکړه. جواب تا له دا اختیار چا در کړی و؟ تا چې د کونډې عزت په فیسبوکونو خورو، ماله جواب را جواب. د دې د عزت سوداګر جوړ شوی وي. نن مالداران زمونږ د کونډو د یتیمانانو د عزت سوداګانې کې شروع دي. زه تصویر ورکوم، خلق به ویني وای تا وکړې دا تروړه وړه په نالی کې نه خورمه داسې وړو، زما د عزت سودا به په وړو کېږي. هغه مجبوره ده، هغه مجبوره ده. نو څه ووایي؟ شته عمر چې یو شکایت درج کو، شته امیر المؤمنین چې څوک خپل شکایت درج کی، شته یو اسرا، شته یو صحابي، شته د عمر عدالت چې څوک خپل فیصله راوړي، څوک خپل پریاد راوړي. نشته دی. نو زنانه جاړي او دا ظالمي تصویر والی او په ټوله دنیا کې خوري. یوه تروړه وړه ورکې. زه وایم کاش چې د عمر رضی الله تعالی عنہ قبر ته چغې ووهي، عمره ستا عدالت مو یادېږي، ستا حکومت مې یادېږي، ستا غ جلالی شان مې یادېږي. راشه زمونږ د کونډو د زنانو عزتونه خلقو له اعلام کړلو. عمره زه داسې حکومت څه کومه، زه داسې مشر څه کومه، موږ داسې لیډر څه کوو چې زمونږ د زنانو عزتونه راله پیمال کړي. عمر ورته وایي قربان قربان، ورته وایي زما یو درخواست دی. ګوره یو درخواست. وایه درخواست یې څه دی؟ وی درخواست مې دا دی چې طالب د بیت المال نه حق درکو، اسې نه چې د الله په مخ کې په میدان محشر کې زما شکایت الله ته ونه کړي. هلته به مې شکایت نه کوي، هلته جواب نشم ورکولی. دنیا کې د دا حق جوړېدو دا والا شته مالدار، شته یو عمر، شته یو لسوازی، شته یو جلالی شان والا. ډیر بد حال دی. الله دې مونږ له ښکلي د ایمان نه ډک غیرتي لیډران راکړي چې ایمان یې پکې او ایمان یې مضبوط او د ایمان جذبه یې پکې. زمونږ څه حال دی؟ مونږ خپله ځان له دا مالداران سوچ وکئ. په کلي کې به مالداران یو اختر به راشي، د اختر شپه به دی به ځان له 2-3 جوړي کړي. هلته کونډې مور ته بچي اوړي، مور ورته بچی ورته وایي زما جوړه د اختر، ما له د اختر جوړه. ماشومان خو واړه نه دي، مور یې غولۍ ورګه ستا جوړه د پلانکي ټیلر سره ده او ستا جوړه د پلانکي ټیلر سره. چې شپې ناوخته شي بچی مور ته وایي سهار خو د اختر مونځ دی، زما جوړه د کم ټیلر سره وه. زه خو ماشومان اینم هغې خپلې جوړې راوړي، زه به سبا د اختر مانځه ته څه اغوندمه. نو مور چې مجبوره شي نو بچی کینی او په جړا شي. بچو ته وایي بچو تاسو مه خفه کیږئ، دا نن چې جوړې راوړلې نو د دې پلاران وو او ستاسو پلار نشته، تاسو به سیالي نه کوئ. ته د شپې جوړې په هینګرو کې ورچوه او ستا په کلي کې کونډه ټوله شپه جاړي وي الله زما بچي به سبا په زړو جامو کې اختر تیرې هغې ته به سبا د پلار احساس کی، زما بچو ته به سبا پلار یادېږي. شته یو ځوان، شته یو ایمانی غیرت والا چې دې کونډې ته په وړه کې جامې ارتاوي کې چې دا ستا د بچو جامې دي. کونډه وایي چې څوک یې؟
زه هیڅوک نه یم، نه تصویر علما نه موبایل لور کوما، دا ستا په ما حق جوړېدو، بس هغه حق مې راوړو. اسې نه چې مالدار یم قیامت کې را باندې شکایت ونه کې. مالونه د صحابه وخه. نبی علیہ السلام وی د مسلمانانو د خوږو اوبو کوی پکار څوک به وانلی. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پاس لاړ د خوږو اوبو کوی واغست، مسلمانانو ته وقف دی کی تی اوبه راوړلې. نبی علیہ السلام لا راوړې، وی د الله حبیب دا اوس که خوږي اوبه دي. نبی علیہ السلام ورته صحیح ده چې اوبه اسکلې. نبی علیہ السلام عثمان ورته وی رضی الله تعالی وی لوخې بنیولې مې اوبه تی تسکه، لوخې بنیولې مې او اوبه تسکه. تبرک بآثار الصالحین. خان دغه وفات کېدو انس رضی الله تعالی عنہ وی چې مړ شمه کنه مړ شمه شکر وباسئ، ستاسو د کلی مینه او محبت می ولیدو، ستاسو د خلکو عقیدت می د امام الانبیاء سره ولید، شکرونه وباسئ. انس رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو وی چې وفات شمه نو خلق مونږ د سجدو په ځایونو مړو لسه لګو، خوشبوئی لګو، خوشبو لګو کنه لګو د سجدو په ځایونو. انس فرمایي انس رضی الله تعالی عنہ د امام الانبیاء 10 کاله خدمت کړي، 10 کاله خادم پاتې شوی دی. انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ وی چې وفات شمه او غسل راکای قبر کې میګدای نو د امام الانبیاء خوله براواله، خوله د امام الانبیاء خوله محفوظه پرته ده ابراواله، هغه خوله براواله او مال به د سجدو په ځایونو باندې ولګول. بس د امام الانبیاء خوله رااله مال د سجدې په ځایونو باندې لګول. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی عثمان ورته وی لوخه به زمالاس کی او تو بس کا. نبی علیہ السلام ورته عثمان ټیک دا نن لوخه ستا پلاس کې دې زبو بس کما او په جنت کې به ان شاء الله لوخه زما پلاس کې او تو بس کی ان شاء الله. ما به لوخه نیولې عثمان او طالب او بدر کوم ته بس کی او جنت وی لوخه به زمالاس کی او به تس کی عثمان په جنت کې رضی الله تعالی. اے مالدارانو، اے د مال چوکیدارانو، تاسو مالداران نه یې، تاسو د مال چوکیداران یې. مال جمع کوئ جمع کوئ جمع کوئ په بینک کې کدی 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 اخر کې سړی وفات شي. چې وفات شي نو وی 5 کروڑ روپۍ ته پاتې شوې، نو ښه د مال چوکیداری وکړله او بچو ته یې روغ سالم حواله کړو په بینک کې پروت. دا چوکیدار شه که نه شه؟ دا د مال چوکیدار دی. دا چوکیدار دی، دا مالدار نه دی. مالدار عثمان رضی الله تعالی. نبی علیہ السلام مانزله ته د اختر ورځ وه. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي د الله حبیبه سره وړې نه چې وخورو، اختر ورځ د سپاخه کوي. بی بی عائشې خوښه مې ده خو سشته نه نو سشته نه چې راوړم څه نشته. وی ښه. نبی علیہ السلام د اختر مانزله چې واپس راغې کور کې بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها دنیا پخلی کړي دي او سامانونه یې تیار کړي. نبی علیہ السلام ورته بی بی عائشې دا کوم ځای ما خو نه دی راوړی. وی ته چې مانزله لاړلې نو ستا یو صحابي راغی عثمان رضی الله تعالی ستا هری بی بی لای یو د وخ بار سامان راوړو، یو د وخ بار سامان، یو سامان د وخ بار زما ورسه. نبی علیہ السلام چې ولید چې د اختر ورځ ده او عثمان رضی الله زوم د مالدار اختر ده دی، مالدارا نوی جامې ما غونده د اختر په ورځ دی به بار ته راوځي جامې به ټوکې مزه کوي او کوي مزه. دا مې ډېر ګرانه ښه دي کړي چې ګران دی، زه ستا ګرانوالی سکو. مالدارا عثمان د اختر په ورځ په کونډو په یتیمانانو ګرځېدو، هغه د ځان سره برابرول د اختر په ورځ. دا داسې یو دور و، داسې یو دور زمونږ یادېږي نو هغه دور چې یاد شي سړي له جړا ورشي چې داسې دور به په ما راشي. نبی علیہ السلام چې ولید دا خوراکونه پراته دي او اختر دی، د مالدار اختر دی
چې دې په غریبانانو ګرځي د اختر پوره، راشه والا راشه پاخه کا، راشه واغونده راشه واغونده. نبی علیہ السلام بی اختیار لاس اوچت کړ. زوامه که اوس مالدار 5 کروڑ روپۍ ورکړي خو دا دعا نه میلاویږي، دا د چا نصیب و، دا چاته میلاو شوي وه. نبی علیہ السلام لاس اوچت کړو، وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. یا الله د قیامت ورځ حق ده، خلق برازي یو په یو او حساب بکیږي. الله دا منم، دا منه که نه، یو په یو به د الله مخې لزو، یو په یو یو په یو دا به د الله مخې لزو. وی رحمان ذاته چې کله خلق یو په یو درځي او ته حساب او د عثمان ټیم راشي، یا الله چې دا عثمان د مخې له درشي، یا الله زه یو سفارش کوم د عثمان په باره کې، یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. یا الله زما درخواست ومنه، زما سفارش ته، زما دعا ده چې د عثمان سره به ډېر آسان حساب کوي. یا الله سهل الحساب علی عثمان، عثمان سره به ډېره نرمي کوي په حساب کې. الله د سره به سخت حساب نه کوي، د سره به حساب نرم کوي. صحابو ته وی لکل نبی رفیق، د هر نبی ملګری، د هر نبی ملګری، و رفیقی او زما ملګری، زما ملګری یعنی فی الجنت عثمان، زما ملګری به په جنت کې عثمان. عثمان په جنت کې به دواړه ملګري یو، جنت کې به ملګرتیا کو. داسې استاز دنیا ته راغلی نن دا د هغې استاز په نوم کانفرنس دی چې سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، دا د هغې استاز په نوم دی. هغه استاز زمانه دی یوازې زمونږ د علماو نه وګورئ، انما بعثت معلما، زه د ټولې دنیا استاد. نبی علیہ السلام زمانه استاد، ستاسم و، د زنانوم دی، د نارینوم و، د ماشومانوم و، د دې پولیسوم دی، د پوجیانوم دی، د ملک د ټولو اداروم دی. دا زمونږ په شریکه پیغمبر دی، دا زمونږ په شریکه پیغمبر دی. زمونږ د ټولو اسره ده په میدان محشر کې. مونږ ټول مینه لرو، ځان د مینې ټیکهداران مه جوړوئ. ښه مونږ وایو کړې دا مونږ علما ټیکهداران یو، نه ځان نه ټیکهداران مه جوړوئ چې مینه صرف مونږ لرو، دا نور هسې تشي توقي دي. نه ما خپله لیدلي دي، ما په عوامو کې داسې عوام لیدلی دي چې زه جذبې ته سلام، ما په پولیس کې داسې پولیس لیدلی دي چې زه د هغې عقیدت ته سلام پیش کوم. سلام داسې مضبوطه عقیده لري، داسې په امام الانبیا مضبوط مین دي. زمونږ به څه مینئ مړه، تاسو مینه نه ده لیدلې، تاسو جذبه نه ده لیدلې. شکر وباسئ، شکر ټول په دې کې را یو شئ. دا اتفاقی مسله ده، دا د مسلمانۍ مسله ده. یوازې ما پیغمبر نه دی، د دې پولیسوم پیغمبر دی، دیبم امام الانبیا لورځي. دا پې مین دي، ښه دیړه کې مینه ده، یوازې زمونږ نه ده. ځان نم ټیکهداران جوړ کړي دي، یو تی وباسئ، بل تی وباسئ، بل تی وباسئ. ځان نه د عقیده ختم نبوت ټیکهدار جوړ کړی دی. مونږ ټیکهداران نه یو، زمونږ نه پکې بعضې عوام شته چې مینه یې ډېره مضبوطه ده. مونږ د هغې مینې ته سلام پیش کوو. سلام ټول به په دې مسله کې یو کېږو. ښه زه وامه چې د عقیده ختم نبوت پروګرام یا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم پروګرام، زما خپل نیت دا دی نو یاره سره څوک اتفاق کوي یا نه کوي، زم چې دا ټول پولیس او دا ټول عوام او دا ټول لیډران دا ټول زمونږ سره راغلي وی ناست وی، بس دا خو زمونږ مسله نه ده. ما سره ودرېږئ، په هغې ورځ ودرېږئ. ای پولیسو تاسو چې دا نن چوکیداری کوئ که نه ولاړ یئ، او د عنوان نوم څه دی؟ سیرت النبی صلی الله علیه وسلم. په دې ولاړه به د الله نه جنت غواړئ انشاءالله. په دې ولاړه به د امام الانبیا د حوض کوثر اوبس کوئ انشاءالله. نبی علیہ السلام مخې له به ورځئ چې د الله حبیبه ستا د نوم مې اورېدلي و، ستا نوم مې اورېدلی و، نه مې چا ته کتلی دي، نه مې چا ته کتلی دي، نه مې عالم ته کتلی دي، خو د الله حبیبه ستا نوم مې لیدلی و او ستا د نوم په خاطر
یو مجلس وو یو کانفرنس وو او ما پکې چوکیداری کول او داسې ولاړو ما نیغ ولاړو ما د الله حبیبه دا مې صرف ستا سره محبت او په دې اراده مې کړې ده چې ستا د نازبین لاس د حوض کوثر اوبه بس کم براله راک دقه په دې نیت دا چوکیداری کوئ په دې نیت دا پیرداری کوئ نیغ ودرېږئ وای عمل نامې به کته شي یوه صفه به اوړي اخر کې به یوه صفه راوخیږي د دې پولیس صفه به او دا پولیس دی د 3 ورځې د سیرت په جلسه کې د امام الانبیاء د نوم د خاطر راغلی و 3 ورځې چوکیداری کوه زی ملایکو په دې صفه باندې دی وبخئ زی وی بخئ یقین وکئ د ختم نبوت او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دی جلسې له صرف په دې نیت زی چې ما به الله په دې بخي انشاءالله په دې به ما الله بخي زه خپل دې ملګرو ته وامې ځان ته م وامه زه مقرر یم زه چې راځم په لاره یو لس پیرې نیت بدلوم خدای نیت صفا کې د سیرت جلسې له روان یو د عقیده ختم نبوت جلسې له روان یو زه نه د تقریر په اراده راځم وایم یا الله دا دومره ګڼ خلق جمع شوی دی او نن د مینې اظهار کوي نو یا الله ته پې ګواشه چې زم د نبی علیه السلام سره مینه لرم دې کې به چېرته صحیح عاشقان راغلي او الله به د هغې بیړی پار کوي مونږ به ورسره اسې په توک کې راشو مونږ به ورسره اسې په توک کې چېرته راشو په دغې نیت ځایښه په دغې نیت بل څه نیت مه ساتئ بس مضبوط نیت دا ساتئ چې نبی علیه السلام مخې له به ورځم مینه کوئ ښه او خلق د دین وباسئ مخه علماو ته دې کې خلق د ځان سره ملګری دا پولیس زما ملګری دی که نه دې زه کینوم دې د نبی علیه السلام باندې مین دی که نه دی دی به د حوض کوثر مخې له ورځي که نه د زړه کې مینه نه ده د ده پیغمبر نه دی د ده مخې ته کېږي نه د ده خوښ نه دی ولې نه دی خوښ حدیث مبارک کې راځي حوض کوثر وي خلق به راځي اوبه به څښي بعضې خلق به راشي نبی علیه السلام به وایي دې ما ته را دې خوا کوي دې را نږدې کوي لکه زه وله په لپ اوبه ورکوم لوښی ترې لر کوي دې له زه په لپ اوبه دا بعضې ما ته را نږدې کوي چې زه وله په لپ اوبه ورکوم علما وایي دا به کم خلقي دا به د عقیده ختم نبوت چوکیداران امام الانبیاء به په خپلو لپو اوبه ورکوي زه وامه که دغه یوه لپم نصیب شوه که نه نو د دنیا ژوند ترې نه په 20 پیرې قربان ته یوه پیره غواړې راشه چې پرځای دله درکم پرځولو ته څه ضرورت دی جنګ جګړو ته څه پرځای دله در کوم سړیا جنګ نه کومه جګړه نه کومه وسله نه لرمه زمونږ د علماو وسله درته معلومه ده مونږ له دا بډې مړې وګورئ وسلې مسلې نشته دلته اخر کې چې وګورئ دا ټول جیبونه راله لټ په لټ کوي که نه نو دا وسله به ترې راوخیږي دقه وسله هم ده یوه لوټه ده یوه موسله ده او یوه تسپه ده بس دقه زمونږ وسله ده په دقې مقابله کوو نه ټوپک لرو او نه توپه لرو دقه را سره وسله ده ملا جیون رحمت الله علیه تقریر کوو علما یې پیژني نور الانوار شرحه چې یې لیکلې په منبر کې ناست مونږ علما جګړې نه کوو مونږ علما خلق نه ترو مونږ وایو راځئ خو په دین براله حمله نه کوي په نبی علیه السلام به حمله نه کوي که ودې کړه حمله نو بیا به دې په مخه به مې مرانه شي بیا دې مخ ته هم نه ګورم ورې ملا جیون په منبر کې ناست تقریر شروع اوس بادشاه خلیفه وقت راغلی په جماعت کې ناست د وخت حکمران ناست هغه ریخمو جامې اغوستې دي نو یو کس پاسید ملا جیون رحمت الله علیه ته وایي حضرت د ریخمو جامې استعمالول څنګه دي دا جایز دي که ناجایز مخې ته خلیفه وقت ناست مونږ علما داسې ډېر په د ګپړو مپړو نه پوهېږو لکه داسې دا دوکه کول او موکه کول دا چلون رال نه راځي صفا سوتره خبره راته کوه بس په لنډو خبره بس خو د دین په معاملاتو کې ښه هوښیار یو په دې کې مخې له را نشي ګورې په دې کې به مې نه چیړې په دې کې به مخې له نه راځي ګورې ملا جیون ته یې وې د ریخمو استعمالول څنګه دي زه وایم زار د علماو نه د علماو پسې پیزار ګرځوئ پیزار ښه
دا حالت کا پتا راغې نو د ورځې به د لس بیډ پریشر خیږي او کوزیږي به هغه درې به درته ناست. ملا جیون رحمت الله علیه ته وایي د ریخمو استعمال څنګه دی؟ کتبات خلیفه وقت ناست هغه اغوستي دي د څنګه فتوا ورکي. دا وخت پتا راغې زه به بیا ومنم. ملا جیون رحمت الله علیه ډایرک د منبر نه کوش لاړ کور ته. سوال جواب یې ورنکو. کور ته ورغې بیبي ته یې ویې دې خوا راشه. بیبي ورته ویې حضرت څه کوې؟ خلک دې د تقریر پته مری وی صبر وکړه زما سره د خلقو امانتونه پراته دي. دا امانت په پلان کې لورکي دا په پلان کې لورکي دا په پلان کې لورکي. ما نه دې مسلې تپوس شوی دی زبنن هغه جواب ورکوم په منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امام الانبیاء سویلی هغه به دی منبر نن وام زما وینا او پانسی برخ دی. نو وصیت زکه کوم چې امانتونه خلقو ته حواله وي. صحیح راغی په منبر کې ناس مولا جیون را سړی بیا پاس حضرت وی د ریخمو استعمال څنګه دی؟ مولا جیون رحمت الله علیه فتوی ته ګوره ښه مونږ دا نه وایو چې مونږ بهادران یو زه به دا وکړم هېڅ هم نشم کولی هېڅ هم نه یو خو د دین په معامله کې ګرې مخې له به نه راځي بس په لنډو خبره را. مولا جیون رحمت الله علیه ورته وایي د ریخمو استعمالول ناجایز او حرام دي او څوک چې حلال ګڼي او استعمالی یې د اسلام د دایرې نه خارج دی. چې حلال ګڼي او استعمالی یو استعمالول دی یو حلال ګڼل دی وی د اسلام د دایرې نه خارج دی دا کافر دی. اله ګوله جوړه شوه په مسجد کې حکمران ناست. مولا جیون وی هېڅ چلوم نشته مونځ کوئ مانځه ته مخکې چې مونځ یې وکړو څنګه چې حکمران کور ته ورسېد اډرې جاری کړو. وی مولا جیون گرفتار کوي او د گرفتار سره سمدسې پانسی کوي. د مولا جیون رحمت الله علیه یو شاګرد و هغه د هغې بادشاه زوی و دنه به یې سبق چې واورېدل چې زما پلار زما د استاد خلاف فتوا جاری را منډې کړې راغې د مولا جیون خوال حضرت ولې وارخطی وی پلار مې ستا د گرفتارۍ ورن جاری کړ اوس دې گرفتاری ده او په گرفتارۍ پسې دې پانسی ده بس خبره ختم. مولا جیون رحمت الله علیه ما پانسی کوي وی صحیح ده غږ یې وکړي زما هغه وسله راوړی زما هغه وسله ما سره هم وسله شته که نه خپله وسله نه استعمالو ته به استعمالی زه به هم استعمالو ته وسله استعمالوه زه به دا استعمالوم انشاءالله ګورو به که خیر ته وسله استعمالوه زه به مسله استعمالوم انشاءالله زه به په لوټه او دس کوم ته وسله استعمالوم. د بادشاهی وقت د خلیفه وقت خلاف فتوا جاری کړې ده. مولا جیون رحمت الله علیه وی زما لوټه راوړه زما وسله راوړی دې کې ورله لوټه راوړله مسله یې وله راوړه. حضرت اودس شروع کړو وی زمام یو ځای شتی که نه زمام یو ځای شتی زه به خپل شکایت درج کوم. نه مولا جیون اودس کولو او په مسله ودرېدو بچی منډې کړې د بادشاه ورغې پلار ته وایي خپیاب لخپې ورغې وی حضرت تا زما د استاز د پانسی حکم کړی دی او یاد ساته نن مې استاز اودس کړی دی او په مسله ولاړ دی او که د استاز منځ کول دی او دعا کول دی د مولا جیون ستا د حکمرانی دړې وړې کیدی دي ګوره یاد ساته. اقدم و چې خلیفه راغې حکمران راغې د مولا جیون په خپو کې پرېوت وی حضرت ما معاف که بس ما نه غلطي شوې ده ما نه غلطي شوې ده ما معاف که ما معاف که مونږ سره هېڅ هم نشته دی خو مسله او لوټه لرو انشاءالله علماو ته دعا کوئ ښه علماو ته دعا کوئ. خبره مې د دې ځای نه کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشې ته وی مړه شوې هغې وی نه یم مړه ما ته یو مولي صاحب وي یو څو ورځې مخکې واله یو وظیفه راکړه مې نه څه باره کې وی ته چې دا تقریر کوې که نه تقریر کوې د یو ځای کې خبره پرېږدې مخې ته لاړ شي بیا هغه خپل ځای له واپس راشي د دې څه وظیفه کوي مې دې خو ما وظیفه نه ده کړې دا خود بخود سړی ته الله پاک یادوي بیا نو ما تماشا کوله بی بی عائشہ فرمای سر مې ولا پدې ځای نبی علیہ السلام د اخلاقو نه ځان خبر کې سړیا
خلقم وترو بیبیانم وترولې بچیم وترول اما کما روان دي اخلاق نشتا بیبی عائشہ فرمای سر می پدې ځای خوي نبی علیہ السلام وی مړش مینه بیا وی مړش مینه وی خپل ناز می کته چې د سره می سمره ناز ما ته وی صحیح ده نو چې ته ګوري جو ګورا پدې کې عمر رخکاره شو رضی الله هغه بیبي او هغه ماشومان منډ کړي وی عمر راغی زنانه منډ کړي بیبي عائشہ فرمایي نبی علیہ السلام په خندا شو ما ته وی بیبي عائشہ ته خدا زنانه او د ماشومان اینی چې منډي وي زو سره هغه شیطانانو مینه منډي وي عمر را روان دی رضی الله شیطانان به غلول د مدینه منورو د کوسون ته چې په د حمله کوي زبې جواب کوم ته چې په د حمله کوي په صف اول کې بدرته زو درېګم خپ مشوره خ سوچ سمجا په دې صف کې ګورې بیا ودرېګم په د به حمله نه کوي بیبي عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام بکور ډیر خولي اخلاق اختیارول مونږ کور کې اخلاق نه دی ورکړي خاصه ک بیبيانې خپه دي بیګا شیخ صاحب خولي تقریر وکړه کنه خزو ته سمره خولي د خاوندانو حقوق بیان اکما درته نن د خزو بیان کړه نبي ابا مسله ګډه وړي ګوره د خزم حق شته یوازې د خاون حق خو نه دی کنه شته کنيشته د خزي حق د خزي حق شته یو سوال جواب براله راکې د خزي مینه د خاون سره ډیره کده خاون مینه د خزي سره ډیره ته څنګه د خزي د خاون سره مینه ډیره ښه ولې ما ته ګوره علما پی پويږي د سیز د خپل اصل سره مینه د خپل اصل سره خدای دې نه کی چې ستا مور وفات شي د ټول کلی دا مشران زنانه را غونډ نشي ستا په یو باندې د مور مینه ماتيږي د ستا د مور امزولي نه ده ستا د مور نه خاندان اوچت نه دی په حسن کې دې خیسته نه ده اخلاق ښه نه دي ټولې په دې د مور مینه نه ماته ځکه ستا مور ستا اصل و ته د هغې نه پیدا وي که توره وه خو ستا مور وه که ښکلې نه وه خو ستا مور وه نو ستا مور ستا اصل دی نو د سیز د خپل اصل سره مینه وي که نه د خپل اصل سره یې مینه وي نو آدم علیه السلام الله د څه نه پیدا کو د خاورې نه پیدا کړی آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کو او بیبي حوای د چا نه پیدا کړله د آدم علیه السلام نه پیدا کړه په آدم علیه السلام پرکاری رااله چې پاسې د الله تی نه بیبي حوا پیدا کړو نو د آدم علیه السلام اصل خوره شوله د نارینه اصل څه شو خوره او د زنانه اصل څه شو نارینه نو سړی به په پټو مینې او ښځه به په خاون مینې داسې ده که نه ده سړی ټوله ورځ د پټو نه ګیر تا د ښځې نه د پټو ذکر اورېدلی ښځې ته پته هم نه چې زما جایداد څومره دی ښځې ته پته نه او سړي ته ټول جایداد معلومي ښځه وایي دا یو خاون چې د ښځې وایي زه بادشاه یم د دې یو خاون نه غیر چاپیره کیږي دا لوی دا خاون د دې دپاره ارسه دی دا زنانه چې دا د ضلع ایسر نه پیدا ده د ګسې پختۍ نه دا پختۍ کږه یي که نه یي که نه پختۍ کږه نه سارو د هم نه دي لیدلي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا د پختۍ نه پیدا دي د ضلع ایسر نه دا زنانه وی دا به کږه یي او نه په بتې علي کږه به یي که بلکل سیده کوي نو پختۍ نیغېږي چا چې چجه نیغه کړې ده نو ماته کړې ده نو وی نیغه به یې نه کړي او څه به یې کړي ماته به یې کړي نو دې کې به کوږوالی یي او نفع به ترې اخلي کوږوالی به پکې یي او نفع به ترې اخلي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کو خلقو ته تقریر منځ کې لطیفه وکړه اشرف علي تانوي رحمت وی یو مار راغې وی یو پیر صاحب ته وی ستا نبیت کو پیر صاحب ورته وی ټیک ده خو ته چې ما نبیت وکړي نو بیا به خلق چیچي خلق به چیچي خلق به وي مې بیت کړی دی هم خلق چیچي نو ده ورته وی ځه خلق به نه چیچم او بیت راته وکوي ټیک ده چې هغه مار لاړ خلق یې نه چیچو نو ماشومانو چې مار ولید او ټکې نه ورکو که نه چکونه یې نه لګول نو ماشومانو به راغس چا به د دیوال نه تمبو
چا به د یو ځای نه د هغې د مار د سر نه سرمن وختله، سر یې کټا شو. چې کټا شو چې پیر صاحب له راغی، پیر صاحب ورته دا د سره څه چل شوی، ستا خو د سر نه سرمن وتلې ده، خو وی تا راته وی چې ټک مه ورکوه خلک مه چیچه. هغه ورته وی ما تا ته د ټک ویلي او وی تا د ټک سره هغه پرش هم پرېښی دی، نو وی ټک مه ورکوه او پرش کوه. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی بیبیانو له ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ، که ټک هم پرېږدی پرش هم پرېږدی نو بیا به درته مسلې نه وي. ټک مه ورکوئ پرش کوئ. دې به ډېرې مضبوطې خبرې کولې ښه دې لویو علما. مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه درس کو، یو طالب علم ورته ولېږلو، وی قرآن کې الله وایي چې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، په جنت کې چې څه غواړئ هغه به وي. نو وی په جنت کې به چیلم وي، سړی چې چیلم څکي وی چې څه غواړې به یې که نو وی چیلم به پکې وي. نو سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه ورته ولیکله وی چیلم به په جنت کې وي، خو لیکن آگ لینے کے لیے جہنم جائے گا. وی په چیلم کې د اور پکاري او د اور د پاره به جهنم ته ځي. نو مطلب دا چې په جنت کې به چیلم نه وي. یو طالب علم ته تپوس کو، وی د جنت جبه خو عربي ده، خو چې د دوزخ جبه بس وي دې تپوس څه ضرورت دی. حضرت ورته ولیکلو وی جہنمیوں کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے. پشتو ده خو دا روایت ضعیف دی چې لکه دا زمانه نقل شوی دی، زما قول لی. بهر صورت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی نبی علیہ السلام ما ته یو ورځ وی چې ته ما نه خپی نو عمره ته پته لګي او چې ما نه خوشحاله عمره ته پته. کور کې ښکلی ژوند کوئ ښه. نبی علیہ السلام د دواړو جهانو سردارو دومره پوری بی بی ته وی ستا د خفګان پته راتم لګي، ستا د خوشحالی پته راتم لګي. بی بی عائشہ فرمای ما ورته وی چې څنګه درته پته لګي؟ وی ما ته وی چې بی بی عائشې چې ته کله ما نه خپی خوشحالی او قسم کوي نو داسې وی لا ورب محمد، زما دی پر رب د محمد قسمی صلی الله علیه وسلم. او چې کله رانه خپی او قسم کوي نو داسې وی لا ورب ابراهیم، زما دی د ابراهیم علیه السلام پر رب قسمی. زما د نوم پسې بیا د ابراهیم علیه السلام ما ته پته لګي. بی بی عائشہ خو ډېره هوښیاره وه رضی الله تعالی ورته وی او د الله حبیبه ما ته پته لګي اے د الله حبیبه ستا نوم پرېږدمه، خو زما دی د الله په ذات قسمی چې نوم دې پرېږدم خو تا نه پرېږدمه. ګورې هسې نه چې ته وایې چې دا ما تا نه پرېږدمه، ګورې صرف نوم پرېږدم مړه خپه یم که نه نو نوم پرې، خو ګورې تا نه پرېږدم صرف نوم پرېږدمه. کور کې به یې دومره ښه رویه کوله. زنانو سره روابط ښه ساتئ ښه ټیک ده. بی بی عائشہ فرمائی رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ السلام ودو بیبیانی به خفه کېږي نه ستاسو سره 30 سال ژوند تیر شي، په 30 کاله کې تا هغې ته یوه خوږه خبره ونه کړي. د دې به الله تپوس کوي که به نه کوي؟ دا چې په دې چاردیوالۍ دنده ناسته ده دا چا ته ناسته ده؟ دا ستا خوږو خبرو ته ناسته ده. او ته چې رادنده شي نو برن وایي چې منډې کوې پچا. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له سړی راغی وی د کوره وتلی ومه ډېره موده نه ومه چې رالمه نو وی ښځه بچي مې دومره یرولي دي چې چا رانه تپوس نه شو کولی چې چېرته تللی وي، دومره مې یرولي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وی دا د درندګانو صفت دی د زناورو. زناور چې کور ته رادنده شي نو زنانه ورونه کلک کې وي څوک ونه چقوي چېرته. وی دا د زناورو صفت دی، نن دې زما په مخ کې وي خو بیا ګورې داسې صفت ذکر نه کوي. ته چې راغلی وې بچو را منډې کړی وې، ابو چېرته تللی وې؟ بی بی راغلی وې چېرته تللی وې؟ پیسار ایستلی وې چېرته تللی وې؟ ته چېرته لاړې؟ ته ولې دا دومره موده ورک وې؟ ته ولې کور ته نه را؟ دا صفت زما په مخ کې وي بیا ذکر نه کوي. بی بی عائشہ فرمایي نبی رضی الله تعالی وی نبی علیہ السلام ودو غرمه خوب به یې کو. دا کوئ په دې سړي ته د تهجدو کې تقویت میلاوي. وی دې کې یو زنانه منکر راله مشره زنانه هغې خبرې شروع کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې، ایک دم را پاسې
چې خبرې واورېدې راغی کېناست مشره زنانه ناسته وی دې له دا راوړی دنیا تحفې او تحایف یې راوړل هغه یې ورته ورکړل بیا خادم ته وی دا د کوره پورې بوځه مشره زنانه وه چې کوره پورې بوستله بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام اوده شو بیا څملاس ما وی تپوس پتې کوم چې دا زنانه څوک دومره مقام دی ورک وی چې رالم نبی علیه السلام اوده نه دی او ملاس دی سترګې ویښې دي ما وی د الله حبیبه دا زنانه څوک وه تا دومره توجه ورکړله وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جړاش ډېرې وجړل ما وی د الله حبیبه ته ولې جاړې دا زنانه څوک وه وی ما ته په جړا شو وی چې بیبي عایشې دا د خدیجې ملګرې وه زما لومبۍ بیبي چې وفات شوې ده دا د هغې ملګرې وه دا به د هغې خواله راتلله هغې به ډېره ملازه کوله نن چې ما دا ولیدله ما ته خپله بیبي مخې ته کېږي ما ته نن داسې محسوسېږي لکه ما کره چې نن خدیجه راغلي رضی الله تعالی بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها به ورته خدیجه خو یوه بوډۍ ونو ته ولې د هغې ذکر بار کوې نبی علیه السلام به وي بیبي عایشې که ته د قرآن حافظ یې که ته عالم یې که ته فقیه یې خو بیبي خدیجې په ما باندې د ټولو نه اول ایمان راوړی د بیبي خدیجې نه زما اولاد دی او بیبي خدیجه زما لومبۍ سهاره ګرځېدلې وه نو تم څوک یې خو بیبي خدیجه هم څوک وه ځکه د هغې ذکر کوم دومره ښکلي اخلاق به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې تیرول علما وایي چې د بیبي حقوق په ړومبې تلل شي د بیبي حقونه به ړومبې تلل شي نو چې تا د بیبي سره 20 کاله ژوند تیر کړی ډېر ورسره تیریږي که نه د ټولو نه زیات ژوند د سړي د چا سره تیریږي د ښځې سره د چاو سره 25 سال 30 سال او په کور کې یو ځای تیریږي ملګري سره خو به ته یو ورځ په چکر لاړ شي نو چې په تله د میزان کې در لکېدي په یو ټیم چې د 30 سال د ژوند حساب راکړه د بیبي سره هسې څه جواب به ورکړو دې کې به ډېر نیکان او ډېر پوه خلک په دې کې وښویږي په بار هر سړی ښه دی خو دنده هر سړی ښه نه دی نبی علیه السلام صحابو ته وي خیارکم په تاسو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه وي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې بیبي سره ښه یم نو زه ستاسو د ټولو نه غوره شم زنانه راجمع شي بخاري شریف کې حدیث دی وی هر یوه زنانه به د خپل خاوند خبرې کو خو رښتیا به وایو ښه وی صحیح ده هر یوې کو ام زرعه دا یوه زنانه و دې د ابو زرعه خبرې وکړلې نو وی زما خاوند داسې دی ډېر صفات بیان زنانه ورته وزیرېدلې نو بیبي عایشه راغله نبی علیه السلام ته وایي ام زرعه د ابو زرعه داسې خبرې وکړې چې ما سره داسې دی او ما سره داسې دی نبی علیه السلام ورته وایي بیبي عایشې زم تا د پاره داسې یم لکه ابو زرعه چې د ام زرعه نه زم هغه شان یم که نه ته ولې زیرېږې بس خبره ختمه کور کې بیبیانو سره ښکلی ژوند تېرو دا د ژوند ملګری دی او ښکلی ښه تعلق ډېر کسان داسې دي بیبیانې هسې معلقې کړي دي نه یې ښځې کوي او نه یې پرېږدي دا ډېر سخت ظلم دی حدیث مبارک دی حدیث قدسی دی دا ځان سره یاد کړئ رب العالمین وایي چې دا ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي نکاح ده که نه نکاح وشي نو ښځه ستا تابع شي ته دې نکاح اوچته کته تاله دې څوک کور جارو کړي تاله دې څوک پیزار پالش کړي تاله دې څوک کپړې وینځي دا ښځه ولې کوي ځکه د دې په منځ کې یو عقد شوی دی چې هغه نکاح ده او نکاح د الله حکم دی نو دا د یو عقد تابعداري کړي دي الله وایي دا زما یو حکم دی او داسې درته دا ښځې ټیټې کړي دي او چا چې د دې سره زیاتې وکړو رب العالمین وایي د ښځې حساب به د خاوند نه زه پخپله علم الله دا حساب به الله پخپله کوي او د ټولو نه ړومبې په عرش کم عمل شوی دی په عرش د ټولو نه ړومبې کم عمل شوی د آدم علیه السلام نکاح د ټولو نه ړومبې څه شوی وه د آدم علیه السلام نکاح په عرش او آخري فیصلې به په څه کېږي په نکاح
بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته بی بی فاطمه وستانه غوړې ما ولې را نه غوړې وستا پلار ابو بکر صدیق ته زما پلار نبی علیہ السلام وی نظر نه غوړې ما وی څنګه وی خزه به د جنت ته د خاون سره زی نو چې خزي جنت ته زی نو تب د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته زی او زب د امام الانبیاء سره زه نه غوړ شم کو تو وی تر نه غوړ شولې نړم بیم عمل په عرش د نکاح شوي دی او اخیری فیصله بم پچا کیږي په نکاح کی موږ ته مولوی سی وی ما دا وی یو سړیو د خزې نډیر تنګو وی چې د دینه بس التم نخلاصې کما دا بالتم یی لکا دا د پلان کو مور بالتم یی ما ته چې دا بالته د پلان کو مور نه دا به الته دا ویو حور سرداري او دی به اویا جوړي اغوستي وي او د اویو جوړو کې چې ورته وګوري نو دند به پندای ښکاری او په پندای کې به دند د خپې نلیخ ښکاری دا به د وړو مور نه یلته بیا د پلان کو مور بنئ او نیک عمل بیبي به جنت ته مخې ته تللی دي سی به ولاړی چې دا خاوني ورشي خاون ته به وی رازا سو رازا ژوند بکو بیماری بنئ جګړې بنئ ګندګۍ بنئ او مرګ بنئ نو چې جګړه نه کڼ بيده به پکې نه پوزي سونول به پکې نه حیز نفاس به پکې نه نو جګړه بنئ ګندګي بنئ او اختلافات بنوي او مرګ بم نه یو رازت واړه به یو ځای ژوند تیرو خو به یو شاهي ژوندي نو دا د ژوند ملګری دی او دا بیبي د جنت ملګری هم دی خو صرف یو کار کوي بیبیانو توام نبی علیہ السلام فرمایلی دی وی د جنتی خزي صفت دار زمون خزو کې دقه کمې یو پروت دی خاون خپشي دا وی خپل سمې بکی خپشي وی مړه د لاد پسر نه لګي د خزي نه چې خاون خپشو او ګناه خزي توا نو دا وی زوی دی بزان لودي زبنن تهجد کما دا په تهجد ودرېدل چې سحر شي زو ورتم د عالم نری تهجد و تپوس عالم باورتوای لعنت هل ملائکه حتا تصبح د سحر پوری په دی خزه د الله لعنت ورېدلې د سحر نبی علیہ السلام فرمای د جنتی خزي صفت داده چې کله تنه خاون خپشي کنه دا به د خاون لاس د سی په لاس کې ونی سه ای زنانو په دی یو فارموله عملو کې ټولی روغي اس پکې نشته چې ته مسخوتن د خاون لاس د سی ونی سي دا زنه وامه دا نبی علیہ السلام ویلی حدیث کې به درته خیم نبی علیہ السلام فرمای د جنتی خزي صفت داده چې خاون ته خپشي نو د سی بوله د لاس په لاس کې ونی سي چې په ما باندې د هغه پورې خوب حرام دی چې د سو پورې تنه رضا شي کیسه به ختم شي کا ختم منشي بهر صورت رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او زمون حضرت شیخ صاحب مولانا شمس الله رفین صاحب دامت برکاتهم العالیه اغي تشریف فرما دي ان شاء الله غیب تقریر کی اختتامی دعا وکي بهر صورت دعا باغي کوي خدا بازي ملګری س علما دي اغا جیل کې دی غي د پاره دعا کوي چې الله یې رهایی نصیب کړي دا علما باندې منبر خولې دي په دا د کلی خلا ده دا د علاقې خلا ده دا د جلسو خلا ده دا قسم دې زمونږ د ملک خلا ده اې دا د دې پولیسو خلا ده